سلامونه نیکی هیلی قدرمنو لیدونکو تیمورشاه کمال یم پروفیسر فیض محمد شهزاد می څنګ ته ناست دی قدرمنو لیدونکو شاعر او کتاب زموږ روانه خپرونه ده د ستړي پښتون د لارې تاسو ته هر اتوار وړاندې کیږي د هغه لیکوالو او شاعرانو مو دا هیله ده چې خپل کتابونه که چیرې تاسو سره پراته وي او په مارکیټ کې در سره وي یا په کور کې در سره وي نو د پیاوړي لیکوال دغه شاعر او کتاب سلسلې ته یې راواستوئ موږ به یې د دغه لارې پښتانه قام ته پښتنو ته او د ادب مینوالو ته وړاندې کو داسې به ستاسو د حوصله افزایي ذریعه هم وګرځي او زموږ به دغه سلسله شاعر او کتاب دوامداره پاتې سي نو د خپلو کتابو سپما مه کوئ موږ ته خپل کتابونه ډالۍ کوي موږ به ستاسو د کتابو قدر وکړو او ولیدونکو ته به یې معرفي کړو او شهزاد صاحب زما خبر هم دغه د تیمورشاه کمال صاحب ډېر شاعران لیکوالان شاید د سلسلې څخه بلده ګرڅه ناخبره دي بالکل چا ورته ویلي یا د دوی په ذهنونو کې دی چې دا مخصوصو داسې کتابونه نه هر هغه څوک چې خپل د کتاب لري د کتاب خالق وي او غواړي یا نه غواړي دی د سلسلې ته خپل کتابونه خو دا دې پراته دي نه او بیخي ډېر پراته دي خو موږ غواړو دا چې د خپلې سیمې سره سره چې چیرې نوي نوي کتابونه خصوصا چې چاپ سوي چې په هر موضوع وي نه که هغه تاریخ وي که هغه نثر وي که هغه نظم وي موږ ته باید چې راواله سي یو به موږ دغه کتابو تعارف وکړو دویم به دغه سلسله چې کومه ده د دوامداره روان وي زموږ لوی مقصد چې کوم دی د شاعرو د ادیب خبره تر وطنه او تر قامه تر چا رسول دی مقصد مې دغه دی چې ستا کتاب ته خبر یې زه نه یم خبر خو داسې یو کتاب د ملګري د لارې د بلې د لارې زموږ دغه نمبر په دغه سکرین باندې ستا محمد طاهر دیواله ترلاسه کړئ د هغه سره رابطه وکړئ نه خپل یو کتاب یا دوه یا درې چار څو وي نه هغه راواستوئ ستاسو به موږ به یې په شاعر او کتاب سلسله کې شامل کو او د پیاوړي لیکوال په کتابتون کې به انشاءالله تعالی چې موږ ژوندي یو ستاسو کتابونه به له موږ سره خوندي وي محفوظه به وي او زموږ ملګري او نور لیکوال او شاعران به یې لولي نو د خپلو کتابو د قدر زیاتولو لپاره له موږ سره دغه تعاون وکړي او خپل کتابونه راواستوئ موږ به ستاسو یو جهان مننه کوو انشاءالله تعالی ستاسو کتاب به ضایع کیږي نه او تر مقصده پورې به رسیږي سلامونه دعاګانې او خپل کتابونه پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کړي یو جان مننه